الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې عمر بن عبد العزيز امامنا وسيدنا امام بخاري رحمه الله سبحانه عجيب اقوال نقل کړي او خاص کر زیادت د ایمان او نقصان د ایمان چې ایمان زیاتیږي او کمیږي. او ملګرو له دې چې ویلي و کچرته مال الله حیات راکې زبتا سور دین د اسلام ډیر تشریح ما او کچرته رخصت شو ملاړم نو دین باندې نه خبرې کوم ځکه د محمد رسول الله سره بزما ملاقاتي دغه د ملګرو سره صحابه کرام سره ډیر عزت منو وجود خلک دي. بني امیه غختل چې د سړی ځان لراوړی میلان ورته وکي او به دغه نه ډیر مال د بیت المال اصول کې په جدا جدا طریقو باندې څنګه شپانه مخې له وروسته مجلس وسره کېنه ول چې خنداګانی شروع شي نو سړی حیثیت به کم شي به ایسه دنه موږ چې مطالبه کوو هغه به مني. عمر بن عبد العزيز په باندې سخت کار او غوسه په کدا وشو چې غلام له د سوري د شي طریقو خو دلا چې تب زهر در بډوړی کې ورکی موږ به تر زر دینارم درکو او نتیجه به دی شی به تا آزاد کو. عمر بن عبد العزيز چې کله د او پړه اثر ور باندې وکي ملګری پښتن لراله نو د ویلې چې زولې نه جوړم به کې دي چې چا در باندې سحر او جادو کړی وې د شي نه ده. زه پوښتنه چې ما باندې خلکو زهر وپاړه او کچر د ازما علاج به دومره نږدې شي کی چې دی غوګ نرمه لګوتې ورړ او جوړېګه ما یاد قشان د خوشبوئی د اثر خلاص کوم محسوس کوم او به ز جوړ شم زدا خوښ نه غنم بلکې د الله خو له ورزم او زما به باندې صبري او خیر سره به دې طریقه باندې او چې علما ختميږي علم ختميږي. عمرو ابن حزم له دې شی ویلې چې ته علما راجمه کا او احادیث د محمد صلی الله علیه وسلم ولي کوي. امام زهري معمر ابن راشد مکحول وکیع امام مالک سے دوی لګر شروع کړه. نو صحابه په وخت کې ځکه نه لګل کېده یا التم لګل شي وی یو دا چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث بالفعل عمل کړه او سو بل دغه ډېر قوي حافظه وی د وحش رضی الله عنه قسم ذکر کړه د عبد الله ابن عدی ابن خيار مبارکي او د ابو هريره سے قسم ذکر کړه د عبد الملک ابن مروان مبارکي د امام بخاری قسم ذکر کړه او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې ډېر قوي حافظه الله رب العزت دوی ور کړی وي. کم شپه ولویدو بیت بچ کېدلونه د یزید بادشاہي مو ذکر کړه او هغه د شی ویلې کوم حکومت چې عمر بن عبد العزيز راوځي زب اقرا ولم زکه زم د الله نه یریګه ما غم د الله نه یریدو. سلوی فرض کوم خلافت چې داغه ما غدرا وسخو په کدا چې سلوی مليان ور دوره له هغه د شی مليان چې عقيده غړي وړي قسم په الله چې بادشاہ کوم ګناه کوي الله په نه رانی شي غړ وړي کې غلط مرګړې مسړې خرابای په کدا وشو چې دم په عائشه کې وردن نشو او الله رب العزت باندې مسله برابر کړل چې دا مړ شي. عمر ابن عبد العزيز ته ویلو چې تاسو ما په ډیر سر راځي او د شي الله له چاغسته عذر به نه مني او داخله بستا ګور به هیڅ توصیف ولیکي. دا چې کله مړ شو مړ کېدو نو ویل چې ولید دي شي خلکو به چا خو کشر بچی دی وزین هشام ابن عبد الملک چې دا عبد الملک ابن مروان ابن حکم بچی دی ولید دی او یزید دی او سليمان دی او د قشان هشام دی. هشام حرام خوري نه کوله سړي له قسم ورکو چې د عمل بیت الله مال له داخلي په ایمان وي او قسم تعالی در کوم چې دا حلال ده که حرام. حدیث کې راځي امام محمد ناصر الدین البانی سے دا حدیث نقل کړي په صحیحه کې او امام احمد سے مسند احمد کې عمرو بن العاص فرمایي چې رسول الله فرمایي سلور کارونه چې کړه تا اصول کړل نور کې دنیا ستانه فوجیم فوت نه دا یو دا حفظ د امانت رښتیا خبره کیسه اخلاق او خوراک او څخه کې ډیر احتیاط کول. دا څلور صفاتونه چې الله تعالی درکړنو کده دنیا فوج ایسته کیسه کې مو شيګه بس دا مهمه ده. د دې په وخت کې جهادونه هم زیات و. خالد بن صفوان ورته خپل راغی د الله په طرف باندې دعوت کې څخه دا یو ورس شکر لوته او د خپل باغونو کې وکاتنو د شجړې کې نشر اعلی چې بل څوک د شي لري ودا چې چا جوړ کړی دي هغه خلک لاړ ته مې ورس ختمي کی وېزه دا بچي پرېدم زه ورځو به کې سوچ وکا وکه سبا چرته بادشاہي کوي د الله تعالی سره کوي کې نه چرته ملنګي اختیار کوملنګي هغه اختیار کړه خو په خدا چې دام لاړو د ولید انتخاب کې ولید ابن یزید ابن سليمان ابن عبد الملك ابن مروان ابن حکم دا لوی کړی و. ولید کې عائشه شروع شو
حتی در دې پر بعض خلکو چې دا زنديق شوی خو مهدی په دې خبره باندې رد کړ چې دا زنديق نه دی یزید الناقش د ورور په مقابله کې سخت حکومت شروع کړ په کدا چې دا مشروع سره گرفتار کې ویني ولې است اعدام کی لری کې ابراهيم ابن هشام حکومت وکړي دغه نور سره مروان الحمار پکې راغی چې دا خطرناک شړې او جنگي مسلمانانو سره جنگونه کول غیر مسلمان سره کول په دې وخت کې مسلمانانو سخت ضربه مو خړه قسطنطنیه او اندلس ترکیه او د قشن عراق او مصر دا ټول د مسلمانانو یو لوی خلافت ټوټه شو ورسره بیر منصور په وخت کې دا برابر شوی خو اگر که د قسطنطنیه د اندلس حکومت 400 کال خلافت د غوی جدا ریاستو سه دوی سره تعلق ساتلو خو نور مسلې جدا و اې دې مسلې نور سره موږ ویلې چې بنو عباسیه او د علي رضی الله بچو حکومت شروع تحریک شروع کی چې د خلکو ذهنونه ځان سره والي عبد الله بن ابي باندې سره پیدا کی چې په بغداد کې جګړه وکړه دغه نور سلام ابن کثیر لیکلی په بدايه کې چې به بوتل شام لا الته جنگ شروع کړو صالح ابن عبد الله په خدا چې مروان دی به کې مړ شو صفحه ته امیر اېدین اورسه به د خلک په دې وخت کې پیدا شو زنديقان چې د غویم سخت مقابله وکړي او اسلامي خلافت له بکارم دا چې غلط خلک اخو دی خو کې په دې ټوله دنیا باندې د قران او سنت حکومتي به شکل دا مړ کېږي نو ایست ابو جعفر المنصور دا انتخاب مو ذکر کې چې د امیر او دا طالب العلم د دې په وخت کې څه ګناهونه د خلکو شروع کړو نو ایست عبدالرحمن الافریقی په نامه باندې ملګری ابن کثیر فرمایي بشراغه بادشاہان خو دې شې دي لکه بازارونه خلک به کې اقا سودا خلی چې کوم به بازار کې تعالی کې غلط حرکتونه شروع کړي دي رعایت دلاندې خراب شو یره ودر ډېر خبره وکړه امام المدینه امام مالک رحمه الله دا غسر مقابله شروع کړه هغه اوالو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې د محمد او د ابراهیم په تایید کې ولاړ و یا د قزانه خاصه زندانی کې حتی په زندان کې زهر ورکړو د عید وجناغه شهید د مسور په نامه د وزیر او قاضي او چا ورته ویلو چې دا په خلاف باندې خلک دعوتي هغه را طلب کې ابن کثیر دلی کې چې کله را طلب کړي او سنئی سبدي وخت کې بدی ابو جعفر المنصور د باندې پرنجر هغه رحمک الله ونه ویلي ورته وی اشنا د رحمک الله دی ولې ونه ویلي ویتاب الحمدلله ویله ما بروس دا ویله ته الحمدلله نو نو څنګه دا وایو ابو جعفر منصور ورته ما بزړه کې ویلي ما بزړه کې ویلي هلکه دا خوري خطرناک شړې د جذبات دومره لحاظ نه ساتنو په دې حکومت کې وته بالکل اخوا دي خوانه کوي بالکل ته خپل ځبانه به امیر شو قاضي شوی ومو چور درغه په دې پوزه باندې کې نه سونه چې و شړو په دې بل طرف راغی چې و شړو بیا په دې بل طرف راغی ابو جعفر المنصوري ویلي ان شاء الله رب العزت نظر شو چې دا مجبې سره پیدا کړي مقاتل ابن سليمان په نامه یو محدث او غیره طلب کې او د سره ګرځ چا پر خلک په مجلس کې ناس وي اتانه پښتنه کوم یا شیخ الحدیثه یا محدثه د مچ رب العالمین سره پیدا کړي په دې باندې الله رب العزت د بدمعشان متکبرین ذلیل کوي اې د په وخت کې د جهادونو مسلم شو ابو الدوانق به مرتبه زکه د یوې خبرې حسابونه بد کول خلکو سره او مخکې موږ دا ویلو وجه دا و چې د دنیا سره مال سره مینه محبت په دې پیدا شو چې په بغداد کې محدثو هغه به شکل حدیث بیانول نه دغه په مجلس کې به اقا سړی کې نسو چې پیسې یو 2 روپۍ 3 روپۍ به تسلیم کړي به بدلو د ډېرې خبره وکړه هغه دروازه پیردار لا حارس لا چې حاشمی ما او زبن العباس نه ما او زه د قران حافظ ما او ما سره قسم علوم دی او ما دنه پرې د پیسې کې دا بس په پیسو سره مینه پیدا شو مال ګټل دا پکار دی حلال چې کله انسان دغه زکات ورکړي د اسلام د دې رد نه کوي په سفر باندې روان یو شاعرین ول او شعر ویل اخر کې ورته نیمه دینار ورکړي و مال خو هشام عبد الملک لا سر را کړو ته مال نیمه بچي غټول راوړه بیرته هغه د بیت المال نشه تعال درکړو اشنا خو پرې ده و په دې کې کله چې دار مکه په طرف باندې تلو امر وکړو چې سفیان ثوری او عباد ابن کثیر دا گرفت ونی سي دزګری کوي هغه ول چې دا ډېر خطرناک شړې ده اسنه چې مون قتل نه کې بدوایي خیره ورته ورته د مؤمن د خیره نه ځان ساتي وکړه چې د احرام تړلو د مکه په علاقه باندې چې کړه ور داخل شنو مریض شو او عمل ته به دفن شو رب العالمین هغه خلک اداره دې پنځ نه بچ کړه خود په خپل وخت کې یو بچي وټا کو ځان له مهدی په نامه مهدی ابن منصور ابن صفاح وې دې مهدی د شو واجب کار وکړو چې یو خود جهاد سره هم د ډیره مینه و د علم سره هم ډیره مینه و د علم سره دومره عجیب مینه و
چې د دوه ځامن او هغه یو عالم لور ولګل په هغه وخت کې اوس هغه بینه تربیت لپاره به خلکو علما او مدارس د خپل بچی لګل اوس موږ دلته هغه خلک را لګو یا وخت بچیان را لګو چې یا فارغ مقصودی وخت مهم وخت دی په بل شي ټول عمر تیر شي چې دکانداری دا یا مال ګټل یا بل یو عالم له شکل ور ولګو شریک ابن عبد الله القاضي ابن کثیر دغه چې دا د وخت خپل یو لوی اوچت عالم دا بچی ډیر مغرور ده کې نسو دی منصور دی مهدی د منصور نسه او ورته ویل چې محدث شریک ابن عبد الله القاضي هغه پلانې حدیث څنګه دی هغه چې التفات ورته ونه مخکې درسونه کې دا خبره کړې و چې نیکان علما مشته علما یسوع مشته نیکان علما تقریبا دغه 2 درس علماء یو درس کې موږ تاسو ویل یو پکې دا چې هغه دي خلکو سعید ابن مسیب فرمایي دې بادشاہانو دربارونو د خوانه لری ځان ساتي ځکه وکم عالم چې د دې بادشاہ خوا کې سولېږي رسولېږي پوهه شبدې باندې چې دا ستاد دین غل دی ځان ته ساته و شریک ابن عبد الله القاضي ورته هیڅ التفات ونه کو به ورته ویلي و عالم شبغه حدیث څنګه لري ورته التفات ونه کې دریم کرتی ویلي ورته لکه چې ته د بادشاہانو د بچو بالکل لحاظ نه ساتي زه د بادشاہ مستقبل راغلی په دربار کې ناسم پکار دا چې ته ما باندې فخر وکړي چې پلانې شعیب د په خوا کې ناشته هغه ویلې ودا علم چې ځای شي دا ډېر کې نه په نسبت سره دی چې د شلې ز په لاس باندې ورکم اغله زموري ورس پرم چې هغه بالکل قابل د علم دی تاسو له څنګه کدم مسا او خیر سره پوه شو دا بچي دلیل به دې باندې چې تکل لاري په دا کم کیفیت باندې ناشه ډډه دی والده ابن کثیر لیکل بدای کې وی جدار دیوال لډډه والو یو مغرور غوندې ناسو په کار دا چې ته ادب سره کینې او ادب د پاره د علم الحديث د علم القرآن د علم التفسیر د غیره لپاره به علماء خپل کتابونه لیکلي دي چې عالم باندې کم ادب پکار دی په طالب العلم باندې سب کم پکار دی به تور مثال یو سړی چې کړه د علم زکه لپاره اول وخت کې کینی د ورځې 2 رکعات 4 رکعات 2 رکعات منځو کا او 10 کې ورته کینا امام سرخسی رحمت الله علیه نه چا پښتنه وکړه چې آشنا دومره اوچت علم تعالی الله ولې درکړي دی و ما سپین کاغذ هم درخصه مگر غیر پر مخه او 10 کړي دی د عمل په نیت باندې ورته سړی کینی د الله رسول دی خبر له بوغل دي کوم خبره راشي اخلاص به پکې خاص کر د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث بیانې کې باقي کې درود و د رب العالمین اوامر له امتثال کوا لکه یا ایه الذین آمنوا شکل د خطاب راغی وګورته تقریبا نه هاته کړ د خطاب قران کې الله ذکر کړی دی 15 کرت اوامر دي اتیش کرت د دې منهیات او اتلش اخبارات چې الله سویل ابن کثیر د عبد الله ابن مسعود نه خبره ذکر کړی د جواز بوغ دی استاد باندې ادب دا شاعر کتاب مطالعه کی د ټولو ملګرو مابین کې ال سویه مسله برابر کی غب شپ باندې وخت تیر نکی طالب العلم له ادب دا چې هغه سړي خبره له استاد خبره له وګ کی دی هغه زده کی عمل کی راولي حفظ کی ځان سره نوټ کی ویل کی نو هغه د بچا ور باندې پوښي دی مهدی بچا چې ولا شریک ابن عبد الله القاضي ما باندې زکه غوسه شو چې ما به ادبي وکړه و دې سړي کې بل عادت داو دی مهدی کې چې د کفتر ساتلې امام قرطبي رحمه الله درش په علامات د قبيلو ذکر کړي او په کفتر بازی ده حتی بعض علماء د خبره ذکر کړي دا سړی په غفلت کې واقع کوي او دا مروت نه غورځي داغه گواهی ورکول په یوه کې نقصان رسي و بدی وخت و عالم ورته راغی نو ویلې حدیث کې راځي لا سبقه مسابقه نه کیږي مگر په سلور شینو کې صحیح حدیث کې درې راغلي دي اسونه زغلول او خان زغلول او غش وشتل اگر کې ابن کثیر دا خبره ذکر کړې ده چې بدی کې څلور اقوال د علماو دي سړی په شرط هم لګولې شي په از زغلول کې پوغ زغلول کې په غش وشتل کې چې ته میدان وړي کزه کما وړ دومره مال برا کې کتا وړ دومره مال به تدار کم په نور شین کې به مال لګول ناروا د په کې دا کفتری مورزه پکړې کسړې وزري دا کفتری استعمالي او غالو زیرالو زی په دې کې ان شاء الله سماعات به کې نشته خو شکر د عالم دې شنه هوته امام قرطبي رحمه الله د روایت په تشکیل د حسن بصری واجب خبره ذکر کړې د مبتدعين مبارک چې الله رسول باندې دروغ ویل خو سر بادشاہ خوشاله کول وېدا که په دې شي اسونه باندې سواری شي بل فرج او تقدیر دی غوي دا کپړې د وریخم ام الله بداخله ذلیل ساتي ځکه دا د الله قانون دی قران کې الله ور باندې مفترین دي نجزي الله يمن جزاء ورکو د افترا کوونکو لا وې دې چټلې چې وکاته نو د مهدی ورته ویل وېدا د دروغجن سړي چټ دی خلاص در درهم ورکړ وېدا ځان سره والا د نبی صلی الله علیه وسلم خبره د عثمان پر اورانه کړه د باز خلکو د شي عادتي چې د الله او د الله د رسول خبره د یوچاره پر اورانول دا اوس په کومه طریقه باندې موږ وکړو چې موږ څه پیسې وصول کو یا شهرت یا بل رسول الله فرمایي چې کله خبره معنی کړو چې ما باندې راوتل حدیث مسلم کې راځي وي د شړي ځان له جهنم کې سټ تیار کی
سړی بچي چې الله سره درهم تعالی درک د الله سره بچي ختميږي نو چا ویل دي مهدی نه پښتنه وکړه چې آشنا د الله سره درهم دی ولې ورکړه دومره غیبت دې مو کې بدیل بیان کړو چې پیسې ورته ورکړي وې دي ظالم د شر نه میزان وساتلو وجه دا چې بل ځکه به زما په سیده شبر اخلاص نه کی صاحب نظر النعیم لیکلی دی وې کته چیرته وغواړي چې د یو چا شر نه ځان بچ کې وغیرہ سره په ټکر مقابله کې راغی بس جیب کې ورته شي کې د نور تکرار کېده هغه سړی چې هغه ستاسو سره خصم دی ستاسو په بیانې پتا باندې دروغ راټړي تا باندې الزامات تړي به په هر مجلس کې هغه ستاسو دفاع کوي او به ویل ته په خپل بستر باندې پروت دی ستاغه تحفه چې متوسطه او کاغه اعلی دا او کا ادنا دا داغه سړی سره داغه په کور کې داغه په بستر داغه په زین کې په جګړه کې واقع ده په کدا چې مهدی ملاړو د دې منصور بل بچو هادي هغه باره کې لیکل کړي چې دا به ورسره ستانه راځي هغه به کله مقرر شو ابن جوزی چې دا خبره ذکر کړي چې د بادشاہانو اکثره د عمر کمی قتل او قتال کې وجه لګي ډېر کم بادشاہان به چې د عمر د درازي ابن کثیر به دا مسله ذکر کړي وګورئ ذل قرنین په سفر باندې وته په نه د دعوت باندې خوش کړه دغه خون راځي په دلاره کې د الله مړ کې موږ دا خودلو ذهن سازي الله وکړه چې اے انسانانو کو څومره اوچته بادشاہي امام بغوی رحمه الله نقل کړي دی د مقاتلنا وې څلور کسانو په ټوله دنیا باندې بادشاہي کړي مسلمانانو کې سایرس ذل قرنین او سليمان علیه السلام جانب مقابل کې بخت نصر دی واغ نمرود اگر که تاریخي مسله د علما په کلام هم کوي معنا دا ختمي کې 80 شهید الله ده مهدی لاړو حاضر راغی وې دې وخت لپاره حکومت وکي د باندې د مرګ مسله راتله عمر مسله په دې طریقه و چې زهر ورته مور ورکړه خیزران په نامه البدایي کې لیکي دا څنګه وې اصل کې د په اړه کې توصیه د شی وا چې مهدی به مهدی نور سبا هادي به دغه نور سه هارون رشید برازي وې د هارون رشید مسله لړ کوله د خپل بچی لپاره دا مسله ټاکله چې زما د بچی د حکومت پاتې شي مور ورته ویل شي ښا ته د پلار وصیت نه مانی هغه ورته زهر ورکړه دویم قول علماء د ذکر کړي وې وجه دا وا چې د اموري بډې خزوا بادشاہان والین داخله براته دې سره بده بادشاہي په باره کې مشورې کولې چې څو ورکو د دې غیرتی سره وبای سره د پدې باندې څه کوڅه کې پکړه چې مسلمان سره په غوسه شي کله زمو سره وسره ناس مور زمو سره وسره ناس حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث حاصل لا چې کله نارینه او زنانه سره په یو مجلس کې کینی او د دوی نه مزیل اړ شي د منافقانو علامه ده بعض خلک په دې باندې خوشالي چې زمو خور لور څنګه مخ ډګر لوس ودا ډېر عالمي خزوا میداني خزوا اوچته زنانه و نو دی هدي ورته وی چې مور دا ته څه کې چې د خلکو سره ناشې چرته سرخښته کې نشته شته وکی دا زړی زنانه دی وړي نه چاپړي مړي جوړي تسمیه قدم نه چرته مصحف قران شته کو نشته چې دغه تلاوت ته وکی او قدم نه چرته تسبیح شته کو نشته باز دیکه جو سره کې نه واخستله بعض خلکو ته توصیه کوي هغه سره دښمنی کوي امام دارمی د عمر رضی الله عنه خبره نقل کړي دا ورحم الله من هداني الی عیوبی الله دې رحم کوي په هغه چا باندې چې زما ابن مال متوجي کی تو ورته عیب بیانوا چې دا ګورتا کې عیب د لری کاغه دښمنی سره شروع شي په کدا خیزران چې د مور وا زهر برابر کړو دل ورکړه د اشنام پکې لاړو ختم شو اېدین ورسه هارون رشید راغی د هارون رشید بارک علماء دا لیکل کړي دی ودا دومره اوچت انسانو چې یا په سنگر کې عمر او یا په حج کې حتی با شاعرانو د بارک د توصیف کړي لري وکته وګړي د هارون رشید سره ستاسو ملاقات شنو ملاقات سره یا په صفای کو چې دا به ال تراړي او یا په سنگر کې او ډیر انتي غیرتی سړیو یو ورځ په خپل قصر اماره کې ناس دي د غیر مسلمو په زندان کې د مسلمانانو زنانه و قیدی و هغه ورته خطر ولېګو لکه عبد الله بن مبارک نه چا پښتنه وکړه چې آشنا همیشه خپې دا وجه صدا وې کیف القرار مال به څنګه خوشحالي محسوس شي حالانکه د مسلمانانو کزه هغه دشمن سره بزولانو کې تړلې شوی ده بیزتی دی کیږي او موږ د خنداګانې په دې کې وکړو نو دې کې ورته خطر ولېګو چې هارون تر خپل خلافت کې د خپل امارت او د بادشاہي کې ژوند تیروا او د اسلام دشمنان زما په عزت باندې څه مسائل کوي بس دا ورته چې یا لبیک ستاره خبرې له مال لبیک ویلي فوج را تیار کی او تشکیل او قومنده په طرف باندې ورکړه هغه دشمنان دل دل کړه زندان مات کې دغه نو سه مظلوم زنانه را خلاص کړه دشي عجیب خلک دشي مشران چې کله د سړی موجود نو سړی ور باندې په هر ډګر کې به فخرم کولی شي د سینا چې د مسلمان کزر اخله او هغه دشمن له مقابل د $100 پیسو کې ورته تسلیموا هغه ورته کیا هغه ور باندې بمباروا دغه بچی ور باندې وښنو به د شي وای چې ما دومره پیسې ولا وګټلې اې د خلکو به توصیف وکړ دي د معتصم بالله بارک راځي ابن کثیر دا خبره ذکر کړې ده نصرانی زنانه و او هغه نصرانی زنانه د دې خطر اولې چې ته خو بادشاہ د دې د مسلمانانو زه اگر که سای دین نه جدا یم نصرانی مخ لیکن زه مظلوم یم ما تخلاص کا وی غلاړو ایسته زندان وی ما ترامات کې وخزر اويسته هارون رشید ناشته نکپور په نامه باندې بادشاہ
هغه په خطر ولېګ ورته وی ویلې چې زمونږ مشر وا رینی په نامه ویغه به تعالی جزیه می زیاتره کوله دم نسوارا و یاد ساتنن هغه زنانه معذور شوی دی هغه مړ شوی دی هغه په قضیه باندې زنا سیمه زمانوم نکپور دی او ما تر دا خطر ولېګو چې نور کو جزیه می زینې شونه به خطر ولېګ ما به خلک را ولېګي هارون رشید بادشاہ چې کله دا خبره واوریدا و فتغیر لونه دا رنگ مبارک بالکل متغیر شو په مجلس ملګری ویلې وسی ګنټانی مګنټه ورستا 7 نیم ساعت ورسې دا برابر شو فوج دی ویلې چې باغی تر باندې تشکیل او دومره خطرناک جنگ وی داخل کو سره وکي چې بیرته دی له منقط لوي ویلې چې څومره جزیه تزمنه اخلاق غره سره واله او خط ورته څنګه لیکو د هارون رشید ناشدار مسلمانانو امیر دی هغه قلب د دی روميانو لا ته دروم بادشاہني وي ته دروم یو سپې زب استاد سره معلومات کوم از خپل فوج راو باسه مجاهدین راو باسه متر خپل فوج را ولا ته څنګه مال جزیه نه راکای جزیه به ضرور ته مال راکای د غیرت اندازې دا و د علم ډیر انتهایی شوقي شړیو د علماو خالب ورتلو خپل بچي و امین و مامون د دغه راولګل امامنا وسيدنا امام مالک رحمه الله له امام دار الهجره امام المدینه ورته وی ویل چې دار سره زما د بچی دا بستا خو راځي او دلته به علم ته دوی لخی او تاره کتاب لیکل موتا ته د شو وکړه چې دا موتا کته مالا وکړه کوي په دې ټول خلافت باندې دا ضروري کوم چې فیصله کیږي صرف هم د موتا باندې بوش امام مالک شه ماجب سړیو تاسو دې انصاف لوګوري به اوس دې خلکو انصاف لګوري امام مالک رحمت الله علیه ورته ویل خلیفہ صاحب هارون رشید دا موتا کې چې ما احادیث را جمع کړي خټول احادیث ګوره پدې کې نشته او پدې کې ما شخصي خپل رایم باسي چې لیکل دا ته خلیفۃ المسلمین ته چیرته خلیفہ د یو مذهب ولا نه چې نه د احناف خلیفہ او نه چیرته د حنابلو خلیفہ نه د مالکیانو خلیفہ او نه د اهل ظواهر خلیفہ او نه د شوافی خلیفہ بلکې ته امیر المؤمنین قانون په اسلامي خلافت کې دا چې ټول خلک به کې ژوند تیری دا خبره غلطه ده چې فیصله به صرف هم دغه یو کتاب باندې کیږي کاغه حنفي احناف د احناف په قرار وړاندې کی ک شوافی وړاندې کی دا حنابلې وړاندې کی او کدا شمالکین غره وړاندې کی نه د دې وجنه اهل سنت والجماعت احناف دي شوافی دي مالکین دي حنابلې دي اهل ظواهر دي اهل حدیث دي دا ټول اهل سنت والجماعت کې داخل دي که وسړی راځي کې ودی شي وای چې زه په دې ملک باندې خپل خلافت راولم خو فیصله په دې شوافی او شافعی پیغه کو حنفی پیغه باندې کو په بل باندې کو دا د ظلم نه ډکه خبره ده فیصله د بار زموږ شاسو کتاب قران او سنت د محمد صلی الله علیه وسلم ورته ته خلیفۃ المسلمین ته زما دا کتاب څنګه په دې ټول خلکو باندې راکې دومره عجیب انصاف په دې خلکو کې عبد الله بن مبارک وی شکل مرش نو هارون رشید ټول خلکو لده شو اعلان وکي چې نن زه په خپل قصر امارت دار الاماره کې ناس امراش مال تعزیه وکي ځکه دا خو زما د علاقه او عالم او رشم شي عجیب عالم ده د تاریخ بن شلور سے به ذکر کیږي چې دا سره کوم محدث او څنګه مجاهد او څنګه دا تاجر یو ورځ ودار خراسان نه دي دغه راتلو عراق علاقه وی په دغه طرف باندې شکل راتلو د دې علما او طلبه یو هجوم د باندې جوړ شو په دې کوڅو کې شور شغفو ابن کثیر دې کې وېدا زنانه وا زبیده پنامه هغه په دې شدار کړکې کې راکتل وګړي چې ګوري د شو مخلوق دی وزدهام دی هجوم دی هارون لوی لوی تم ځان له بادشاہ وی اصلي بادشاہ خدا دی اې دې وجنه د ابن ادهم دا خبره نقل دی چې کوم لذت الله رب العزت نیکانو علماء ول ورکړي دی قسم په الله چې بادشاہان د دې ژوند خبر شو کړي دا سورنه به موږ نه قلم او الحمدلله په دې ژوند چې موږ تاسو الله رب العزت را کړی دی حمد په دې باندې ویل پکار ته سکون او د اطمینان ژوند د دین سره هارون رشید ورته وی زبیدی ودا د خلکو د ژوندونو بادشاہان دي او موږ د خلکو د ظاهر بادشاہان یو اصلي بادشاہان به یقیني شي امدوی دي د علم سره شوق په دې کیفیت او په دې اندازه باندې راغی د دې بیبي وسبیده هغه خوب ولید واجب خوب ولیدو محمد ابن سیرین لوی ویزه تعالی دغه سره درلېګم بیانول نشم خو ځا بیان به کم وزما د بادشاہ چې څومره رعیت ته ودا ټول راشي او زما سره زنا وکي ډېر پریشان کړم دی خوب د خوب بارک الله تصل الا حبيبنا ونبي منار چاله وایم با شیخ الاسلام ابن قیم لیکي عقل سره د خوب تعبیر باندې کوي چې د قران او سنت سره زیات رابطه او د دروغ نه ځان ساتي نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باج تعبیر وکړي حدیث مشکات کړي چې د باج تعبیرونه کړي دي د عمر رضی الله عنه د قمیص مبارک ابو بکر رضی الله عنه دا کول محمد ابن سیرین دی کوم انسان چې د قران او سنت سره تعلق ساتي او ارزه کې دا پیش کی او دا باید پیش کړي شي او دروغ نه ځان ساتي ورته وی ویلې ته به د شو کار کوي چې د ټول رعیت نه بستا ګټه رسیږي ودا څنګه
وې د فرات نه چې نیر راوسته د فرات نه سره وېستو د حجاز په علاقه باندې د عرفات سره تاریخ ولدا لیکل کړي دي چې اوسم دغه باج علامات شته خو اگر که هغه وبو واقع کیفیت نشه باج کې علامات دغه موجودي کی ټول خلکو له دغه هغه فایده ورسېده او دا د شاجب انسان هارون رشید چې مجلس کې بکینه څنګه بچا ورته الله او د الله رسول خبرو کړه متصل به په شړا باندې شروع وکړه دا یو ځان له مسله ده چې زموږ اوسه په دستور کې د استعداد کله پیدا کیږي چې دستور غو مخ کې روان شي اگر که یو حدیث کې راځي چې کوم انسان دستور غو مخ کې نه رواني کې ودا دغه د بدبختی علاوه ده بعض خلک یو موږ دستور غو بالکل مخ کې نه رواني زړی کلک دی امام قرطبی د مالک بن دینار نه خبره نقل کړي دا شخ عذاب په عذابونه کې داري او نواب صدیق حسن خان صفات البیان کې دا خبره نقل کړي دا چې سړی لا زړه الله کلک زړه به بدن نرميږي د خپل ګناهونو کې سوچ کوا د الله په انعاماتو کې سوچ کوا د الله د عظمت سوچ کوا د الله مخې له ودرېدل ځان لرا ولا د قبر عذاب مخې لرا ولا د جهنم ور ځان لرا ولا قران کې تدبر کوا اخلاص څنګه پیدا کا جړل به عجیب صفت پکې دا چې دا ډېر متبع السنت سره او په کار د موږ تاسو له امدیر پر د سیرت بیانو چې د رسول الله د احادیث ډېر لږه پابندي وکړو شیخ الاسلام ابن قیم په غشت الاحفان کې د امام مالک رحمت الله علیه واجب خبره نقل کړې ده وېدار چې په خبره کې احتمال د رښتیا دروغ راتللی شي سوا د قبر والا چې د ټولي خبره سره اثر رښتې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به ویلي وېزما خبره په قرآن او سنت باندې وته لکه دې سره برابر او عمل په وکي کې برابر نه په دیوالي ولې حرام د چوسړې زما په خبره باندې فتوا ورکړي چې قال ابو حنیفه رحمه الله هکذا ترڅو پر دله دا خبره معلومه نشي چې من اين اخذنا او دا خبره موږ د کوم ځای نه کړې ده معنا قرآن او سنت کې ول د وګورئ ابو یوسف لبیولي چې بچا خبره زما نه ملیکا دوله سو مسائل کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره دغه شاګردان امام ابو یوسف امام مالک امام محمد صاحب هغه تکر کې راغلي ځکه دلیل په داخله ګرځیدل امام صاحب ذهن ساجد دي خلکو د څه کول شي دلیل په څه ګرځي مو خو د نشو ویلې چې امام محمد صاحب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نعوذ بالله من ذلک دا غیر مسلم شو وجه دا و چې د امام صاحب سره دوی په ټکر کې راغلي نه صاحب د شامیم دا خبره لیکلې ده عبد الهلک نویم دا مسله ذکر کړي رشید احمد صاحب دا خبره ذکر کړي ده مولانا ګور رحمان صاحب تفهیم المسائل کې دا خبره ذکر کړي ده شاه ولی الله صاحب دا خبره ذکر کړي چې اعتبار قوت د دلیل لري دلیل چې کله قوي بس هغه بسر روانېږي په دې پروي مسایلو کې اختلاف دي اندازې رسول چې دا کافر او دا کافر حدیث مسلم کې راځي دا سره په خپل ځان کافر کی الا حر علیه دا خو اجتهادي مسائل دي چې په یو خلاړه څو بل خو نو متبع السنه هغه حدیث ته ذکر کې ابو معاویه الضرير د امامنا وسيدنا امام بخاری رحمت الله علیه دی وراوی دی وی رسول الله فرمایي دا خو کړم چې الله په لار کې شهید شم به ژوندې به شهید به ژوندې به شهید وی شړل دمس دشي وشل ابن کثیر لیکل بدای کې چې حتی انتحب تر دې پورې چې چغي واله په مجلس کې چې نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العزت معاف کړي دي د ټولو انسانانو قائد او رهبر دي هغه د شي ارمان کې منګ چې موږ څه کارونه کړی د دې وجنه د عبد الله ابن حذافه صحابي بارک مخکې موږ د سیرت کې ویلو ویغه چې کله دشمن هغه غړول وړاندې کې نور ملګری ورو ورځول دغه رسولګو نو خلاړ چاونه پښتنه کوي چې آشنا ولې شاړي وی ارمان چې اسما خصل ارواح وي تب دې غړو کې ورغورځولې ژوندې کېدی او به دې غورځولې به ژوندې کېدی زت سیم زما د بدن سره زما د یو روح سره د رب العالمین د بندګۍ لپاره چې دا قربان شي چې شل کروڑ روحونه اسمنګوي یو شل کروڑ شي اسمنګي او د رب العالمین د لوی په اوه به ګورم تاسو په کم بنده کې واقع مخلصین هم دغه معنا ده سړی به عمل کې د الله فضل به غني پدې کې رب العالمین لسان محتاج غني او د څه وایي چې الله ما ډېر کم کار کړی زت شي مزما کار شي نو حدیث ورته ذکر کې امام مسلم رحمت امام صاحب د مشکات هغه تقدیر په باب کې راوړی دی چې د آدم علیه السلام د موسی علیه السلام سره حجت بازی وشوه نتیجه دا چې آدم علیه السلام میدان ویوړو د بل مغلوب شو موسی علیه السلام ورته ویلو لاره دا څه وجه چې ساده وجه دې سم دي زړالو ورګور تاسو سره الله خبرې کړې دي تعالی الله تورات درکړي ایا په تورات کې دا خبره نه و چې آدم علیه السلام دا مسله ذکر کوي او چې الله مله شي لیکل نو ولې تور باندې ما ملامت کوي تقدیر مسله مخکې ذکر شوی معنا دا الله لیکل کړی دی معبد الجهنی په نامه باندې امام مسلم رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړي د یو کس پیدا شو هغه دین انکار وکړ عبد الله بن عمر سره سخت مقابله وکړه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په نهج المجموع الفتاوی کې او کتاب الاستقامه کې دې باره کې ډېر تفصیلی بحث کړي لري چې بعضی ابلیسی خلق پکې دي او بعضی عایشه امید خلق دي او بعضی دي شي دي مجوسیه چې هغه خیر او شر د خیر مسله الله لسپاري او د شر مسله چې هغه شیطان لسپاري څوک دین یې چې الله به اخر خاتمه زمونږ څنګه کړي چا چاول بس الله رب العزت مبارک څنګه لیکل کړي بعضی نو امید لري موږ څوک د تقدیر په دی د تقدیر اقسام معلق دی او مبرم دی او دا خبره ثابتول چې موږ الله رب العزت لیکل کړي دي لیکن اسباب ورته موږ استعمالو او الله رب العزت د هر قسم ظلم نه پاک دی
وی په دې وخت کې من اشراف قریش ته قریش وسړی نه شو ویلي چې دا مناظره د دوړو چیرته کړې ده ته باز خلکو له حدیث وی د پورې ملنډ ورشخند دي وجه دار چې الله او الله رسول عظمت پر ځل کې نه لري دا حدیث مقابله شي کوي چې سم بیتی بشری چې راغی چې دا کټ کوا هغه کټ کوا دا څنګه او هغه څنګه کیسه مزیدار حدیث به دې شی لکه ګلدارونه اخر کې اسی وشو نه پاتې شي لکه داستان غوندي دا خبره هغه انسان کې چې الله او الله رسول عظمت په ځل کې لري نه وې دومره څو غصه شو دا هارون رشید وی ویل دا یو زنديق زمونږ د خواله راغلی راوړې نتا دسترخوان راوړو د قشن تورا دسترخوان به په دې مناسبه چې قصر الاماره کې به یو شړې علالولو دا به ورته کې کوم چې دا ویني د ازور باندې ګندنش ابو معاويه الدرير چې امام بخاري رحمت الله علیه دا غنه نقل کوي هغه ورته دا خبره وکړه او د شي ورته ویل چې بس ساو شو دا پرې ده تر دې پورې چې دا غوسه قلاره شو د الله په دین باندې دومره خپه کېدل نن چې حدیث راشي په ځای دې چې موږ ور باندې عمل وکړو خو قبل سره ور باندې عمل کې موږ ور باندې د څه بد نظر باندې ګورو لکه دی يهودي په نظر جابر ابن قيس پیغمبر علیه السلام وی چې ته بوکلا وی په دې وخت کې هغه ورته ویل چې ما راخل زو په فتنه کې ونه غورځي کوم څه راخل سپین پوش دي ما نه ته زناګانې ونشلي واسطونه الله رب عزت وی چې دا په فتنه کې واقع دي او الله رب عزت په جهنم کې دا کافرانو راګیر کی د دین دا خبره معلومیږي چې کوم انسان د رسول الله حدیث له فتنه وای یاد ساته دا سړی بې ایمان دی د ایمان نه کنګال دی ته به تور مثال په مانځ کې یو عمل کوي رفع الیدینو مسله چې تکای نو دا به چې ګوره دا څه پکې وای دلته یا ته به تور مثال په دې تشهود کې نشو دغه ګوته خوځي وېدا سره پر دې سراپان غویندا پیسې شماري یا به تور مثال ته امین بالجهر وکي کینه چا چې امین وکي امونځ وشو کوی نه کې امونځ وشو کچاره پر دې نو کړه امونځ وشو کوونه وای نه کړه امونځ وشو خو سپک نظر باندې کتل چې دا سره امباړي ولکی امام جلال الدین سیوطی رحمه الله درې منصور کې حدیث نقل کړی دی وی يهود باندې د درې شي نه ډیر بد لګي سلام اچول پاغوي باندې بد لګيږي سب برابر اول پاغوي باندې بد لګيږي او امین بالجهر پاغوي باندې بد لګيږي اشنا چې ته په خپل حرکت باندې په ورځ قیامت دی غوي په سب کې راوچت نشي من تشبه بقوم فهو منهم نو هارون رشید دومره انتیزیت غوسش عجیب عادت هارون رشید کې داو چې دا زړی ډیر نرمو تاثر رنگ به خصو حالکه داس پنګری سړی مې 15 سره کړو په عمر باندې وفات کیږي په مجلس کې ناس ته عالم مخا کې ناس سماک رحمه الله په نامه باندې او به مطالبه کې سخت ګرمي ویل ګوبر اوري شو وېس کم وې چې کله ورته اوبر اورلې نو دې سماک ورته ویلې وې آشنا کچیرته ته کې او دا وب تعالی څوک درنه کې څومره بچي به ورکه چې دا وب ته وغاړي وې نیما کزه په کدا چې دا تاسو کلی او ته شي میته دې بندش به به څومره بچي ور باندې ورکه چې دا ته شي میته د خلاص وې ټوله بچي وې مړنه په دې بچي باندې څه مسله چې په یو ګلاس اوبو ورکول بندول باندې دا لری کېږي وې سخت اثر باندې خبره وکي الله رب العزت ته توجه ور واړولا اخرت لا د دې وجه د عمر ابن عبد العزيز تاریخ منګ امام قرطبي دا تذکرین دا ویلو چې هغه علماء راځه مکول د سی به جوړن ته بداوي چې مخله ورته مړ پروت دی یو بل عالم ورته راغی ورته ویل چې آشنا وکیدا وی هغه سړی چې تا یې رہی دا ډیر بهتر دی په نسبت سره هغه عالم چې هغه تا په غفلت کې واقع کې معنا الله دې رسول له قبر دې قیامت دې دغه خبره لغوت ده اوس خو دا خبره شروع کیره مړ وی دی وجره کې اوس به دا شیخ راغی دا بزرګ به راغی دا د ګیری والا به راغی اوس به تاسو لم دا چې قران او سنت او قران او سنت او قران او سنت بل خبره دې نشته ګیره پرې دو پنسي اوچته کا دروغ مو وایا او موږ په دې طریقه باندې وکا ولما به دې شو خوراک به دې شو دا موږ د پاره وسته څه مسله راغلی ده هغه شی بالکل درشته حتی ابن کثیر دې کې د هارون رشید حکومت د خلکو د شي غنولو لکه د واده اول شپې فرائس دومره به داخله خوشاله و او انتهي من محبت د خلکو په خپل مابین کې وا اې د زامن و په دې زامنو کې یو امین بل مامون امین چودار زبیدی بچو او مامون د وینس اې د زیات امین چوي د امین سره وا ادب د پاره ګور د مستقل خلک ودرولي و او هغه باندې دوی ادب ورکې دي لکه د امامنا وسيدنا معاويه رضی الله د یزید د پاره د خپل الغباری او مستقل سره نه ولو چې ادب ورکې خو د زیات امین چا سره وې دي مامون سره اگر کړي وینځي بچو زبیدی ورته ورسې ویلي به هارون رشید دا چې زما بچی د امین اې د سر دې مين شو مامون ته یادای ورازه کنه چې امتحان وکړو وې څنګه وکړو وشه ګوره وکینه دا دواړه کینه څه څه خاون امین رو غوښتو اې دې بچی مسواک ورته کاره کې ودا چی شه دې ودا سواک مسواک وې بچی دې جمع شي راځي وې مساویک او حقیقت دې جمع امدام راشي خو مساویک دا منستا بده نه کاپ څنګه خطاب کا وېزا
مامون رشید را طلب کې مامون اې دې وینځ بچي شو سلام واچو بچي دا چیرې ودا سواک او مسواک وې دې جمع شي راځي د څه ورته ونیول چې مساوي کا وې زد محاسنک استاد نه کوي عزت چې کم دی خو زه په خپل باغ نشم ویلې و چې دا چې بے ادبی رانیش وې دې کې دا کمال دی ادب ډېر مستقله مسله دا عبد الله بن عباس بارک راځي وې د زید بن ثابت او د قشان د ابي بن كعب د اصدر کعب برابر او هغه ورته ته قریشي هاشمي وې د تربيت موږ راکړې شوې دي خطیب شربینی ذالک د موسی علیه السلام د سایرانو په باره کې وې د یو ادب د وجنه رب العالمین هغه له ایمان نصیب کی د یو ادب د وجنه منهاج المشیم کې د الله سره ځان لا ادب د جمعه سره ځان لا ادب د قران سره ځان لا ادب د صحابه سره ځان لا ادب من کې د بيدبي مسله ډېره انتهایی تر فائدې دار چې سړي د قوي ایمان الله رب العزت قربان نصیب کی د ابراهيم عليه السلام بارک راځي وایزا مریض شو شکل زمری شي بیا مال شفا را کوي د شونه ویل شغه می مریض کی سورې نجم کې محمد رسول الله ادب تاسو ګورئ منګو تاسو سړی چې دې نه وسلار شي بل مطلب ته ور مثال لاړو سعودي له حج لا ډېر د انسانان چې تلاړ شي نو کله دې بلډینګوري لګوري او کله سرکونو لګوري او کله یو ځای لګوري کله بل الله رب العزت رسول الله بارک فرمایي چې عجب عالم نه میرا وسته جهنم دې جنت دې زي ملائک دې سدرۃ المنتهى دا ما زاغ البصر وې داسترګې دې خو دې خوړول نه دي و ما طغاني مال پورته راکتلی دومره ادبناک محمد صلی الله علیه وسلم موږ الله را کړی دي ادب وې دې غدر د وجنه دا مسله د زما سره ډیره مینه ده او زموږ استاد په جامعه کې اکثر د بے ادبی مسله ډیره زیاته ده يهودو تورات راوړو هغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم څومره لحاظ ساتلی دی پس مکه کې خود شعیب د مشکات دا حدیث راغل کړي وی ویل شي بالک ورته کې خودو چې په دې باندې کې مسلم اگر کو هغه منسوخ کتاب دی خو نبی صلی الله علیه وسلم دومره ادب دی هغه وکړو په کدا چې د امین په باره کې وصیت وکي وجه دا و چې د زبیدي زور ور باندې ایدو حکومت دسي لږ وخت د پاره بعضی شیونه ورن شروع شو چې هغه مناسب کارونه نه و آیا شین فلان دا مامون باعث دي چې ایسه قتل کی حکومت دل راغی مامون بارک ابن کثیر دلی کې ودا شه د تشیع ماده بګراله شیو خو په هغه وخت کې شیم جدا دا و صورت حال کو بالکل د ایمان نه کنګال خلک دي الله لکنزل کوي رسول الله لکنزل کوي بیبيانو لکنزل کوي د يهودو سوارو نه دوی مسله د اسلام سره په دښمنۍ کې ډېره انتهایی سخت ده بای سادهګر اوسم ورته خبره کې ودا زمونږ غرونه دي منګوي داس موږ د عائشه زموږ د ابوبکر زموږ د عمر زموږ د مشرانو دشمنان دي موږ ورته دشمنی په نظر باندې ګورو کې دې شر الله رب العزت موږ په امده قیو عمل باندې جنت ته ور داخل کی نه ورته ورونه وای نه ورونه دی او نه ورونه شي زاغي وخت کې شیطور دا مسله او چې علي به احتیاط او فلان اې دین اورسم کې د اعتزال مسله معتزلی شو د اعتزال مسله بغیر اعلی دا نور خطرناک عقیده امانت بدعت امام شاطبی د بدعت بیا غټو قباحتونه ذکر کړی دي حدیث کې رسول الله فرمایي یو عمل به الله قبول نکي عائشہ به فرمایي د بدعتي شړې دا ګمان دي چې اسلام سره رسول الله خیانت کړی دی اخوند دروازه فرمایي وې د انسانان الله د جهنم سپیتی جوړ کی توفیق توبې به مرته ورنکي سفیان ثوری فرمایي چې شړې په زنا کې واقع شي ابلیس په دې زیات نه خوشاليږي لکه په بدعت کې چې شړې واقع شي هغه به په مناظرم کوي بشر دار هارون په وخت کې پیدا شوی هارون چې کله د عملګری ونی ولا او د ذبح حکم ور باندې وکړي چې حلاله کې هغه ورته څلور زره احادیث ما جوړ کړي د ځان نه او د رسول الله په حدیث کې دا وردن کړی دي ویات ساته عبد الله ابن مبارک زلرم ابو اسحاق الفزاری زلرم ودا احادیث به شروع باسي لکه څنګه خلک دا وړ چاڼي دي محدثینو دومره کومه کړي او بیا خاص کر علم الحديث امام زاهبي صاحب دي په دې موجوده صورت حال د نږدې وخت کې امامنا وسيدنا المحدث الكبير محمد ناصر الدين الباني رحمه الله در انتهاء زیات خدمت وکړي الله دې ور باندې رحم کرم وکړي نو وی بل وې د څه کسان زلرم په کدا چې هغه سره عمل تیسته ورو وشلو یې دوی ډېر عجیب عقیده دي معتزله وې عذاب قبر نشته سیر اثر نه کوي مرتکب د ګناه کبیره دا همیشه به پور کی نه جهنم نه کافر نه اسلام کې نه کفر کړي او د الله تعالی صفات به منلو به ورته معنا نه منله د شی چې الله سميع دی خو سم معنی لري الله قادر دی خو لیکن قدرت نه لري او به د عقیده پیدا کړي چې دا قران مخلوق دی په کدا چې کوم وخت دا بادشاہ شو یو څو کارونه خطرناک وکړه غدا چې دا فلسفه د یونان د عرب یوناني نه راوړل عربی لا شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وې د مامون دا یو نقصان چې دغه کتابونه د دې عبرانی یوناني نه راوړل دي عربی لا او ټول خلکو د کتابونو توجه ورواړول ذکر بادشاہ لیکلو دین لري نقصانو کې الله رب العزت دلته دغه سبب د سزا وګرځي دا ورته باستا دا ډېر خطرناک خبرې دي ډېر انسانان کتابونه ولیکي خو لیکن په کتاب کې به سخت نقصان قسم په الله چې شین امي پاتې شو هغه کتابونه ګوري دغه ډېر کټه په نسبت سره کتاب لیکل دا خو پر ورځ قیامت الله تعالی ګوري
وی بو د یو مسلک ولا سړی کتاب وولي کې په بل مسلک به تور مثال یو سړی دی چې هغه نجار دی او هغه کتاب د رسول الله د احادیث مبارکه ولي کې په محدثینو کې ولي کې څه مخیل چې دا په خپل کتاب باندې جهنم لزانو غرزو کنه خیر امت لپاره خودو د زهر نډک کتاب شاه ولی الله رحمه الله فرمایي د امام بخاری او د قشن امام مسلم بارکه وی شکل انسان د په کتاب باندې جرح وکي یا په دوی باندې جرح وکي وی دا ګوره عقیدوي بدعت دي د زندق مرتبه له بداور نجیږي او دا به بیمار عقیدونه لورشي ډیر کتابونه قسم په الله باز خلکو لیکلي دي چې اوس په ټولولو سره پویږي نو مسله دا چې دومره زهر کې امت مسلمه پرې خودل چې لا یوم القیامت د بل جګړه را پیدا شوي خدا کتابونه وی ولیکل اې د خپل والیو اسحاق ابن ابراهيم د ابن داوود داخله کتاب تایید کې ودرېد هغه ویل چې عراق نو ورشه د خبره ورته وکا چې قران مخلوق دی مولانا باندې دا خبره ډیره بده ولګیدا دا کوم کتاب چې موږ شاسو مخله خودل شي په قران دا دوی نه مني ودا جبريل خبرې دي منګو يم دقه الله خبره ده اې الحمدلله دي بسم الله الاول تر من الجنه والناس پوری دا رب العالمین خبره ده ام دقه کم چې موږ مخله یو خودل شي وری ام دغه الفاظ هم دغه خبره الله رب العزت ویلي دا به بل خبر چې تلفظ موږ جدا او حادث دي دویم فرمان ور باندې ولګو یاد ساتي چې کوم علما د شی وای چې دا مخلوق نه دي وې دا درسونه پیبان کوي منصب نه لړی کې خطابت نه عالم لدام ضربره دریم فرمان صادر کې وی ویلي وی اومنه چې قران مخلوق دی کدا مخلوق تاسو نه مانی یاد ساتي زب سزا درکم زندان لبم واچو یحیی ابن معین دی داخله ګذر دی موږ ورته لبه کوي زندان لا ابو عبید القواريري دي سجادري محمد ابن سعد محمد ابن نوح احمد ابن نصر امام احمد ابن حنبل رحمه الله دی ورته ویل چې موږ دې شي تیار نه یو بل فرمان راولګو وی ویل چې یاد ساتي قران مخلوق هم نه کني منی تاسو وژنم یحیی ابن معین دی ابو عبید القواريري دي سجادري دوی تقیه وکړه په دې وخت کې بادشاہ نه ځان بچ کې لیکن محمد ابن سعد محمد ابن نوح احمد ابن نصر او بعلم الرجال کې لیکي استاد ډاکټر محمد مطر الرحزاني چې امام اهل السنه والجماعت احمد ابن محمد ابن حنبل ابو عبد الله امام اهل السنه والجماعت دی خلک ورته ویل چې منګه ځان وژنو خو په دې باندې دا تلفظ نشو کولای را روان چارشنبه پروز به ان شاء الله به دا تشریح کې چې ژوند باقی امامنا وسيدنا امام اهل السنه والجماعت احمد ابن حنبل دی میدان لراو دانګل او څومره وال هغه خړ ور باندې او رب العالمین داغه په دیوالو باندې چې دی دل ورکړې شو د اسلام څومره ترقی وشو دا به ان شاء الله به تشریح کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشری تر نصیب کی دویم دا بار به ان شاء الله سملګری د محمد صلی الله علیه وسلم د شخصیت مبارکي د شریکل شوی دي زموږ د مدرسې د دارالعلوم تعلیم قرآن او سنت نه هغه فرانسویانو چې داغه به عزت کم کارتون وغیرہ دا خور کړو نو داغي مبارکي د نبی صلی الله علیه وسلم د دفاع په خاطر باندې شریکل شوی ډیر په احتیاط باندې والی او هغه خپل مګوري به د قشم په شر کې نور مرګ لم دا ورسوي الله رب العزت موږ تاسو د قرآن او سنت صحیح بشری تر نصیب کی رسول الله تعالی علی خیر خلقه محمد